ګرانو قدرمنو السلام علیکم. د یو نوې غزل سره د ګنداره ټي وي نه تاسو ته مخاطبه یم. د مردان د سیمې یاد او تکړه شاعر ښاغلی فیاض علي فیاض یو غزل در سره شریکوم. هیله یم چې خوښ به مو شي او امید ساتم چې تاسو به لایک او کمنټ ضرور کوئ. د غزل اوریدو سره به چینل هم سبسکرایب کوئ. نړۍ مننه. غزل دی چې زما غزل کدی تصویر کړو ځان به وپېژنې، زما غزل کدی تصویر کړو ځان به وپېژنې، د خپلې مینې لیونی جانان به وپېژنې، چې یو دې خرڅ کړي بل دې واخلي بل دې بل له ورکړي، چې یو دې خرڅ کړي بل دې واخلي بل دې بل له ورکړي، د محبت د سوداګر جهان به وپېژنې. که خدای مین کړې په بې قدره او بې ننګه ښکلو، که خدای مین کړې په بې قدره او بې ننګه ښکلو، د چا په اوښکو لوند ریخې ګریوان به وپېژنې، چې په شته کام او شته وطن کې در په در وګرځې، چې په شته کام او شته وطن کې در په در وګرځې، د پښتنو د ژوندانه تاوان به وپېژنې. که لږ نظر دې په خپل ګل ګل جبین وکړو یاره، که لږ نظر دې په خپل ګل ګل جبین وکړو یاره، زما په سرو وینو لمبه ارمان به وپېژنې. درته به څه ووایم چې څه په سوراړه ژوندون دی، درته به څه ووایم چې څه په سوراړه ژوندون دی، خو بس که راغلې په لمبو ګزران به وپېژنې. تا بیا په هیره هم نامه د پیاز وانخیسته، تا بیا په هیره هم نامه د پیاز وانخیسته، ما وی چې ته بیل شې له ما هجران به وپېژنې، ما وی چې ته بیل شې له ما هجران به وپېژنې.